ځکه حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی په صحیح مسلم کې، هغه حدیث دی ډېر د یری حدیث دی، ډېر د یری حدیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان اول من تسعر بهم النار ثلاثه، درې خلک دي چې په هغو باندې به د جهنم د اور الله ګرموي. درې خلک دي اولني چې په هغو باندې به الله د جهنم د اور ګرموي. په هغو کې د ټول نه مخکې ذکر کړی د عالم. د عالم به راوستی شي، الله به دې تپوس وکړي ها تا څه کول، تا څه کړي په دنیا کې. وایي دی به ورته وایي چې یالله ما خو علم کړی و ستا دپاره. الله به ورته وایي کذبته، دروغ دې ووایي، زما دپاره د علم نه و کړی، تا خو علم دې دپاره کړی و چې لیقال قاري، د دې دپاره د قرآن ویلو چې خلک څه ووایي چې قاري دی. علم دې دې دپاره کړی و چې خلک ووایي چې عالم دی، چې خلک ووایي مفتي دی، چې پیسې پې وګټي، چې عزت پې وګټي، چې مشهور شي. د دې دپاره دې کړی و. الله به ملایکو ته وایي جهنم ته ګزار کوي. ګوره عالم چې په علم باندې عمل وکړي نو ډېر اوچت دی، ډېر اوچت دی. داسې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه سپوږمۍ. عالم چې په علم باندې عمل وکړي نو داسې دی لکه سپوږمۍ، او چې په علم باندې عمل ونه کړي نو اولنی کس دی چې جهنم ته ورسي. والعیاذ بالله. د علم دا اهمه مسله ده ساتي چې دا خبره د سړي د ویښته سپینوي د بدن نه، او سړی بوډا کوي دا سوچ چې دا کوم علم چې ما کړی دی آیا زه په هغې باندې په پوره طریقې سره عمل کوم او که نه. ځکه چې د قیامت په ورځ لویه ذمهواري ده، لویه ذمهواري. یو سړی د یو مسلې نه خبر دی او د هغې ورسره علم دی او بیا هم په هغې باندې عمل نه کوي، د ده په اوږو باندې لویه ذمهواري پرته ده. یو غټ سوال به د ده نه کېږي، الله به یې تپوس کړي. ځکه هغه مشهور حدیث دی که نه چې د یو انسان نه به دا تپوس کېږي چې څه دې زده کړي دی او څومره دې پې عمل کړی دی. دا تپوس به د قیامت په ورځ کېږي، څه دې زده کړي دي، او دویم سوال څه دی، څومره دې پې عمل کړی دی. ځکه خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې عمل ته ضرورت دی، هسې دعوې او تشه هوا نه چلېږي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته که تاسو د الله سره محبت کوئ نو څه وکئ، د پیغمبر تابعداري وکئ، یعنې عمل وکئ. صرف په دې کار نه کېږي چې ته د پیغمبر نوم واورې او ګوتې ښکل کړې او بیا یې په سترګو باندې راکاږي، یا سترګې ښکل کړې او بیا په سترګو باندې ګوتې راکاږي او بیا یې ښکل کړي. په دې باندې دا محبت دی د پیغمبر سره د پاسه، یا په ژړا شي صرف، او یا صرف په خوله باندې وایي چې د پیغمبر د طریقو نه زار او قربان، او بیا پې عمل نه کوي. الله وایي نه، عمل ته ضرورت دی. نو دویمه کومه مسله ده اهمه، په دې علم باندې عمل کول. دا بنیادي مسایل دي، ګوره یاد کړئ، ډېر فایدهمند مسایل دي، د ټولو دپاره دا ډېر اهم مسایل دي. اولنۍ مسله په څلورو کې څه ده؟ علم کول. علم څه دی؟ کوم علم لازم دی؟ الله پیژندل، پیغمبر پیژندل، او اسلام پیژندل په دلایلو سره. بیا دویم کار څه دی؟ په دې باندې عمل کول. الثالثه، دریم، الدعوة الیه. بیا دا څه چې دې زده کړي دي او دا چې دې په عمل وکړو د دې طرف ته به اوس دعوت ورکړي. څومره خواږه مسایل دي. ځکه ما تاسو ته ووایي چې شیخ رحمه الله ډېره بنیادي مسله روانه کړې دي. علم دې وکړو، عمل دې بیم وکړو، اوس په تا باندې بله ذمهواري ده راشه، هغه دا چې اوس به خلکو ته دغه څه واضحه کړې کوم چې دې زده کړي دي او په کوم چې دې عمل وکړو. خلک وایي که نه بس پرېږده مړه د هر سړي قبر دی. نه نه، دا خو موږ ته پته چې د هر سړي خپل قبر دی، خو په موږ باندې دا لازم دي د شریعت د طرف نه چې موږ به د ښه کار امر کوو او د بد کار نه به منع کوو، او څه چې دې زده کړي دي هغه به خلکو ته بیانې د وس مطابق. دا اوس شرط دی د وس مطابق. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ من رأى منکم منکرا، تاسو کې څوک غلط کار وویني نو په څه دې منع کړي؟ په لاس، په طاقت، په زور سره. خو د هغه چا دپاره چې د هغه زور او طاقت رسي. که دغه نه نو بیا په جیبې سره، که د جیبې طاقت تې نه په زړه کې دا کار بد وګڼه، دا ځای پرېږده، دا علاقه پرېږدې خلکو ته. الغرض دعوت به کوې د وس مطابق، د طاقت مطابق، او څومره چې تا سره علم دی. دلته دا فایده یې ده ساتئ. بعض کسان وایي تاسو جي په تبلیغ باندې رد کوئ او تاسو تبلیغیان نه منئ. چا ویلي چې موږ تبلیغیان نه منو؟ او زه په خپله غټ تبلیغی یم الحمدلله. خو دلته موږ ووایي اولنۍ مسله څه وه؟ ټول اولنۍ څه وه؟ علم، بیا عمل، بیا دعوت. نو موږ تا ته دا وایو چې علم د سره نه یو ته دعوت ته څه شي کوي؟
موږ دې ځکه خبره کوو دې دلاسه اکثر خلک زموږ نه خبرې زموږ په دې خبره ځان پوه کړی دی چې موږ وایو څه چې خو زما په دې خبره ځان پوه کړه چې زه څه وایم زه دا وایم علم وکړه عملي کړه خلکو ته بیانوم یا که نه نو چې اوس تا سره علم نشته ته جاهل یې جاهل به جاهل ته څه ښایي جاهل خو جاهل ته به ښه جهالت ښایي ښه به یې ګډوډ کړي ښه به ورته کمزوري مسلې بیان کړي ځکه خو اکثر کې دا خلک ویني د کوم څه چې علم نه دا خوبونه وبونه بیانوي د بزرګانو قصې بیانوي ځکه چې علم ورسره نشته نو تا ته مؤلف رحمه الله وایي علم وکړه عمل وکړه بیا خلکو ته بیان کړه کوم علم چې دې کړی خلکو ته بیان